ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشره کوو. ولسمشر محمد اشرف غني د مالیې وزارت 3 معینان، 3 رئیسان او د ګمرکاتو ټول مشران ممنوع الخروج اعلان کړل. د رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان چې شمېر یې څه کم 70 تنو ته رسیږي په پراخ فساد تورن دي. امرالله صالح افغان حکومت وایي پر داسې لارو چارو غور کوي چې له مخې به یې په ایران کې د افغان کډوالو حضور ته قانوني بڼه ورکړل شي. نن په ارګ کې په همدې تړاو د امرالله صالح په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه. حنیف اتمر راتلونکې اونۍ د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته د افغانانو د بېرحمانه وژنو د پیښو د څېړلو په موخه ځي. ایران یو وار بیا ویلي چې د وروستیو اعتراضونو په تړاو یې افغان سفیر ته خبرداری ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موساوي وایي دغه لاریونونه د یو شمېر ځانګړو کړیو له لوري پر مخ وړل کیږي او موخه یې دا ده چې د ایران او افغانستان اړیکې ترینګلې کړي. د کونړ ولایت مقام وایي د کونړ د والي امنیتي ارګانونو او ځایي خلکو په هڅو 3 کوچني پړانګان له سیمې انتقال او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل شول چې د کابل ژوبڼ ته به انتقال شي. ننګرهار کې د جاوید افغان په نوم د فابریکې جوړ شوي 12 ارادې تریشر د سې شنبې په ورځ تاجکستان ته صادر شول او د چارواکو په وینا دغه لړۍ به دوام ولري. افراسیاب خټک پاکستان ته په اشاره وایي دغه هیواد د سپین بولدک او تورخم دروازې ځکه تړي چې د افغانانو میوې او سبزۍ خوسه او له منځه لاړې شي. د نوموړي په خبره پاکستان ترهګر کافي ونه ګڼل، اوس اقتصادي قتل هم روان کړی. او وروسته یو ښه خبر دا دی چې د کورونا هغه ناروغان چې اکسیجن او د ساه ماشینونو ته اړتیا لري د دوی په درملنه کې ډیکسامیتوزون کارول ګټه لري او حالات یې پرې ښه کیدای شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.